سلامونه کتونکو اوریدونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ساده ګل. په ننني پروګرام کې موږ سره میلمه دی کلکلا خان. د کلکلا خان نه به د ژوند په حواله باندې یو څو خبرې اورو. السلام علیکم کلکلا خان. وعلیکم سلام یار. ښې ټیک ټاک سر کې وارماره ښه. الحمدلله. د ژوند ورځې شپې هم څنګه تېرېږي؟ بس مړه څه ژوند دی، د غریبۍ هغه ژوند دغې په دې خلکو چې شروع کړي او د شپې او د ورځې خښۍ چې دا بولډیزرو کې دا مړي دي. دومره مې را پاره ختلې راوته. زه خو هم تا پسې رالم. زمونږ په کلي کې یو بوډا دی ډېر مشروط ټیم چې هغه بېغمه کړي. په یو نیم سل روپۍ بوډا دی او یا به مخکې راکړي او نور به مقبره کې راکړي. نورې به مقبره کې درکوم. او په دې خپله زندګۍ کې د څومره بوډاګان مشتي دي؟ 22 مې کړي دي او 8 وله نور ویلم. 8 وله نور ولې؟ چې خدای مې وبخي داسې خو مې نه بخي. دغه شان تېرې نه بخي. او په موږ ته څه ورځې مخکې پته لګېدلې وه چې کلکلا خان بیمار شوی دی. دا خبره رښتیا؟ دا ټیک او چرګې را باندې ټوپ والي او د هغې لاسه مې 2 نیمې میاشتې کټ وخوړ. بیا لاړم ډاکټر له. مې رقم دی ویله مردان مې کلمه ځان ته وایه که نیولم دی. پیسې هم راکړې او څه نه هم راله وویله. بس هغې سره ښه شوم یار. ښه. او نورو څومره اراده ده؟ څو بوډاګان به نور ول؟ 8 به وله نور ویلم چې خدای مې وبخي داسې مې نه بخي یاره. دغه شان تېرې نه بخي. او د هغې ډاکټر چې درته ووي چې ته چرګې در باندې ټوپ والې نو تا له خو به هم بلۍ سرې نه ما یو نیمه میاشت ما کټ وخوړله چرګې له لاسه. چې چرګه مې وویله 4 هګۍ چولې او سړی که مې وویل نو 4 باچۍ. ښه. او دا ټوپک کم ټوپک دی در سره؟ په دې پاکستان جوړ شوي. زما 15 اتیا کاله عمر دی او د 15 کالو نه ما بدماشي شروع کړې ده. خو ما پرې نه خوه. ما 15 کور آباد بېللي. اتیا خو ما نالونه وال جاري بوډي رو جیلونه مې وخوړل. خو بدماشي پرېږدم نه. زه د عوامو خدمتګار یم. د دې سر کې مړ شم نه مړ نه یم. ما ورته ځان بخلی. او اراده دې لکه نوره هم مخکې رله صبرېږي نه؟ نه نه په ما خارخ لګي چې سړی مې ویشتي نه که. سر یو سړی راله ما ته وایي پوټو باسه. مې پوټو مې پښتون دغه ته وایم نه چې ښځو له زما پوټوګان وړي. وی ښځه به مې زه راولم تا سره به پوټو باسم. یاره ده ته به څه سړی پښتون وایي. هغه ته ته پښتون وایې زه خو ورته نه وایم. زه ورته هم نه وایم. او پارټي مارټي سپورټ کوي یا عمران خان شو یا بل شو؟ نه پاټو یو خبرم یو پاټۍ واله پس پاټي به چاله څه ورکړي. او خان بابا واله بره دی. او خان بابا هغه هم 2 پیرې تلې ما هغه ما سره شه. نه ما ورته سر برنډه مړو ډکه کړي. په ما خو خارخ لګي. او دا خبره زه ستاسو د غریبانانو یار یم. او اخیره کې دا ډېر کتونکي تا اوري او ګوري. دې ته به ویل څه غواړې؟ دې ته وایم چې بس نیتونه سم کړئ وروره. آرام مه کوئ. دروغ مه وایئ. دا خلک خو تاویلي ماویلي خراب کړي. کني زه دا چاله ورکولې ګرځېدې بازار کې. صحیح خبره. او دا د تا نه 100 ګاډي پولیس ته شي او واپس مې نه کړ نو بدماشي به هم نه کوم. زه ستاسو د غریبانانو یار یم. او په دې ټوپک کې ګولۍ څو راځي؟ په دې کې 15 اویا. او دا ته په یو بوډا 15 اویا ګولۍ خرابوي؟ نه یو پې وامه بیا ښه په ارام لټې ټکوي. او که نه ځکه چې خرچې سیوا دي. خرچې ډېرې سیوا دي یاره. نور به مخکې به څه کول غواړې د دې پښتنو په مخ باندې داسې خندا راوستو؟ دا پښتانه دا وي دا زموږ وروڼه بیګان دي. که د دې سر کې مړ شم نه مړ نه یم. دې عوامو ته ما ځان بخښلی. زه هم د خدای تعالی فقیر یم او دا هم زموږ مور پلار د وروڼه بیګان هم دي. او چې کله مړ وکړې نو په دې وارلسټ باندې رابطه کوې؟ په دې او په دې پوځیانو ته کوم بیا. ښه. او لکه نوره اراده دې شته بوډاګانو ته تقریبا څومره به ولې نور؟ چې کوم خځلې غورځوي نو کوڅه کې به ویلمه. چې کوم واړه ولي نو هم کوڅه کې ویلم. او بار روزي نه ده یارئ. که راووته نو ما به ویشتي. ملګرو دا تاسو وکتو کلکلا خان. د کلکلا خان ښکلې خبرې او صحیح خبر را ګپ شپ دی لګي. خو واقعي دی خرابو او بیمارو. مونږ یې تپوس له عمرالو او مونږ چې یو څو خبرې ریکارډ کړو او د خپلو پښتنو مخې ته یې کېدو نو ډېره مزه به وکړي. په اخیره کې هم به تاسو ته کلکلا خان ماما یو څو خبرې کړي تاسو ته ووایي. ویل به څه غواړې اخیره کې دې کتونکو ته؟ دې کتونکو ته زه دا وایم چې د اوښانو غلا په ټیټه نه کېږي. چې ما 15 کوره بیله که نه نو 2 کاله ما تنبو کې تېر کړ. نو بیا ځن مه څو خرڅ له بوتم وې په چنګمان یم نالودې بوډا دی. نو ما وله بیا شل وي که څو ورکړې مې ورته ما دغه ماشین راوړی. نو ما خپل زور معلومولو. زه ماسخوتن شمع ولېږلو. ما ته ویله 15 شمع راوړه. نو ما 4 روپۍ راوړې او د روپۍ واله شمع ما چې راوړه کې مې خو نو هغه 3 ځای ماته وه. ما اړه کوي تا که خو ښه زور دی ظالم جیه. مې ماشین ته لاس کا. بس ماشین ته مې یاره لاس کړ.
د دې عوامو کړي چې هغه هم خادي نه کوي ستا نه کوي نه جوړه ځان له کلي نه کېږي اوس پکې ته کباب یادوم نو به ځي صحیح ده ویمه هلو دوه نیم سوه ډوډۍ وتړی کباب راوړېږه که نه ځان لره کفن غم کوه مړ به شم خو بدماشي به پرې نرم دوه ډېر مړي مې کړي دي او قسمونه مې خوړلي دي چې راته به وله نور وړم بند کا په 11 مې راپسې واده دی خانک کې به وړي خانک کې یو سړی هم نه منم زه د عوامو خدمتګار یم ملګرو دا تاسو وکتو د کلکلا خان ګپ او د بل پروګرام په انتظار اوسئ اوس به راکوئ ما زما کیمرامین له اجازت د لوی الله په امان